دا خوست ولایت کې پر هغه 130 سوالګرو کورنیو ویشل شوي اته قلمه بېلابېل خوراکي توکي دي چې د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت له لوري پر ثبت شویو سوالګرو کورنیو ویشل شوي. د یاد مدیریت د مسؤلینو په وینا چې له 550 سوالګرو کورنیو د 130 مستحقې کورنۍ پیژندل شوي او په دې ثبت شویو سوالګرو کورنیو دا اووم ځل دی چې پر دوی خوراکي او نقدي مرستې ویشل کیږي. دا خو موږ مخکې سروې کړې ده، اوس هم سره بیا سروې کړې چې 1540 تنه سوالګري موږ سره ثبت وو. په هغو کې موږ سروې شروع کړې ده. تر اوسه پورې مې 110 تنه مستحق راایستلي دي چې دا نن عملاً ویني چې موږ مرسته توجیه کوو. کمیسیون دې پوره جوړ کړی ده چې مشري د مواد مخدر مدیریت پر غاړه ده. نو موږ د امنیه قومندانۍ ټول دې سره همکار یو د مرستو په جریان کې چې موږ دا جاري وساتو. نو موږ د ټولو هیوادوالو شتمنو هیوادوالو او خیریه بنسټونو نه دا هیله کوو چې باید په دې مرستو کې موږ سره کومک وکړي. بلخوا بیا د ثبت شویو سوالګرو پیژندل شویو کورنیو غړي د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو مسؤلو کسانو له مننې ترڅنګ وایي چې دوی ته د دایمي د ستونزو د حل په موخه حرفوي او مسلکي کارونه په کار واچول شي ترڅو دوی په خپل لاس د کورنۍ مصارف د روا کار له لارې پوره کړي. ډېر داسې خلک شته چې اول زه خپله مخکې لاس ورځې مخکې یمو په کیر کې ولکه ګارد وړوي، بیا دغه اسلامي امارت چا سل چا لاس چا 15 جیب نه موږ سره کومک کړی، تنخې نه هم نه حکومت نه هم یو خپل جیب نه شخصي یمو سره کومک کړی، ما غلط کړی، خپل مشکل په حل کړی. هغه لباسه خبره ده موږ سره څومره مرسته مثال یو کار مار راته پیدا کړي هغې شي نو زه مزدورۍ څوک نه لرم زمان جلا دي راس دا موږ یوه میاشت کېږي نو مبارک شه مرسته مو خو عامې ښاغلي مرسته وکړه او دا مرسته چې موږ سره شوي میاشتې په مخ موږ ته کار کوي په کار د موږ سره داسې مرستې وشي چې موږ دوامداره په خپل کار او بار مشغول شو، مصروف شو، خپل بچي وساتو، خپل فامیلونه په حیا او عزت کې وساتو. تاسو سره ډېر ښه وسو کې موږ ډېره مننه وکړو. پاتې د نوي چې تر اوسه په ټول خوست کې 550 سوالګري کورنۍ حساب شوي چې په دې کې 130 داسې کورنۍ د ځانګړي کمیسیون لوري حساب شوي چې د کورنۍ سرپرستی سپینګیري ماشومان او یا هم ښځینه کوي.